د مینا ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر. د دې ساعت خبرونو ته ښه راغلاست. بهر کې د پخواني حکومتي چارواکو جایدادونه ښکاره شول. وال سټریټ ژورنال د پخواني حکومت د چارواکو جایدادونو په اړه راپور خپور کړی دی. په یاد راپور کې راغلی چې پخوانی ولسمشر اشرف غني څو میاشتې د اماراتو یو هوټل کې اوسېده، خو وروسته بیا د هغه میرمنې په خپلو پیسو ورته کور اخیستی. همدارنګه د مالیې پخوانی وزیر اکلیل حکیمي په امریکا کې د 10 میلیونو ډالرو په ارزښت څو کورونه اخیستي دي. راپور زیاته کړې ده چې اتانور په دوبۍ کې یو مجلل قصر لري چې دا ماڼۍ په پام بیچ کې ده. مارشال دوستم په ترکیه کې څو قیمتي قصرونه لري چې ارزښت یې میلیونونه ډالر کېږي. د سقوط څخه مخکې د مالیې وزیر خالد پاینده چې د خلکو غولولو لپاره یې ټکسي چلوله، په حقیقت کې امریکا کې 2 کورونه لري چې ارزښت یې 1 میلیون ډالر دی. پنجشیر کې د نیونو دوام. طالبانو 3 مخکني پوځیان ونیول. پنجشیر کې ځایي سرچینو د طالبانو لخوا د دغه ولایت د اوسیدونکو د نیولو له دوام څخه خبر ورکړی. سرچینې دوشنبه د غبرګولي پر 23 لهشت څو ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي چې طالبانو په تیره یوه اونۍ کې د پنجشیر د مرکز اړوند مالا او استانه کلو کې د مخکني حکومت 3 پوځیان نیولي دي. سرچینې جوتوي چې طالبان دغه کسان له نیولو وروسته نامعلوم ځای ته لیږدولي دي. د ویلو ده چې طالبانو له کابو 9 میاشتو راهیسې له بېلابېلو ولایتونو زرګونه ځواکونه له مقاومت جبهې سره د جګړې لپاره پنجشیر ته لیږلي دي. دغو ځواکونو لسګونه ملکیان له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور شکنجه کړي، نیولي او وژلي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. وزیرستان کې 2 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د ډیورنډ فرضي کرښې پورې غاړه شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او ترهګرو ترمنځ نښته کې 4 پاکستانی پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پوځ بیان ویل چې دا پیښه د شمالي وزیرستان په د تخیل سیمه کې د پوځیانو پر یوې پوسته باندې د وسلوالو د برید له امله رامنځته شوې ده چې په نتیجه کې 2 پوځیان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د پوځ په خبره په پیښه کې وژل شوي دواړه یې د پنجاب د کوټلې سیتا سیمې اوسیدونکي وو. د دغه برید پرته تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. دا برید پر داسې مهال شوی دی چې د پاکستان طالبانو تحریک او پاکستان حکومت ترمنځ د افغان حکومت په منځګړیتوب خبرو کې پر اوږدمهالي اوربند موافقه شوې ده، خو له اوربند سره سره ځینې امنیتي پیښې رامنځته کیږي. د طالبانو لخوا د لوی جرګې چمتووالی. وایي هغه مشران مه ټاکئ چې پخواني حکومت سره نږدې پاتې شوي. د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو لخوا ورته سپارښتنه شوې چې داسې خلک دې د خپلو سیمو د ملکانو او استازو په توګه وټاکي چې له تیر جمهوري حکومت سره یې هیڅ اړیکه نه وي او د طالبانو خواخوږي وي. د طالبانو د سرپرست حکومت له لوري د جوړیدونکي جرګې په لړ کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکي وایي د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو له لوري ورته ویل شوي دي چې د خپلو سیمو لپاره د داسې ملکان او مشران وټاکي چې له تیر جمهوري حکومت سره یوه ورځ هم کار نه وي کړی او د دوی په خبره د طالبانو د حکومت مخالف نه وي. دوی دا هم وایي چې په ډیرو سیمو کې دا پروسه بشپړه شوې او د طالبانو په معیارونو برابر کسان د سیمه ییزو ملکانو او استازو په توګه ټاکل شوي دي چې په ډیر احتمال په راتلونکي کې به د طالبانو له لوري په جوړیدونکي جرګه کې ګډون وکړي. د غزنی ولایت اوسیدونکی محمد نسیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسوالانو هر کلی او جومات ته مکتوبونه لیږلي وو چې تاسې د خپل کلي ملک را معرفي کړئ، خو هغه باید داسې کس وي چې له تیر حکومت سره یې کار نه وي کړی او د طالبانو د حکومت خواخوږی وي. داسې نه دی شوي چې کلیوالو دې په رایه ټاکلي وي یا دې یوه رسمي پروسه وي، بلکې په یو چا یې اتفاق کړی دی په هغو شرایطو چې ولسوالانو ورته ایښي وو. د هند له نظامی اکاډمۍ څخه 43 افغان افسران فارغ شول. په هند کې د افغانستان سفارت وایي یا د افغان محصلین د روانې جون میاشتې پر 11 د شنبې په ورځ د هند له نظامی اکاډمۍ یا IMA دهراودون څخه فارغ شول. حامد کرزي د دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خبرو اترو ټینګار کړی دی. د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزي نن په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ارګینای سره کتلي دي. د کرزي د مطبوعاتو دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د هیواد او سیمې پر روانو حالاتو د نظر د تبادلې سربیره د افغانستان او ترکیې د تاریخي او دوستانه اړیکو او همکاریو په اړه هم خبرې اترې شوې دي. سرچینه کاږي چې حامد کرزي د افغانستان له خلکو سره د ترکیې له همکاریو په خاصه توګه افغان ځوانانو ته د زده کړې د زمینې د برابرولو او د تحصیلي بورسونو له ورکړې مننه او قدرداني کړې ده.
دواړو هیوادونو ترمنځ یې د اړیکو او همکاریو د لا پراختیا هیله څرګنده کړې ده. سرچینې وایي چې همداراز دواړو خواوو په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د خبرو اترو پر ضرورت ټینګار کړی دی. برادر وایي اسلامي امارت د ولس او مجاهدینو پر سرخندنو جوړ شوی ساتنه یې فرض ده. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر وایي چې اسلامي امارت د شهیدانو د وینو او قربانیو په پایله کې جوړ شوی او ساتل یې هم د جهاد په څیر فرض دی. برادر چې کندهار ولایت ته په سفر تللی دا څرګندونې د ملي پولیسو له روزنیز مرکز څخه په لیدنه کې کړي دي. هغه د اسلامي امارت مجاهدینو ته په وینا کې وویل چې کشران باید د مشرانو درناوی او مشران د پر کشرانو شفقت وکړي. برادر د اسلامي امارت په واکمنېدو کې د ولس قرباني هم ستایلې او ویلي دي چې ترلاسه کړې بریا یې د مجاهدینو او ولسونو د ګډې مبارزې پایله ده. هلمند کې یو کس د خپلې میرمنې او 3 میاشتني ماشوم سرونه پرې کړل. هلمند کې ځایي سرچینې وایي چې دغه ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو اوسیدونکي د خپلې میرمنې او 3 میاشتني ماشوم سرونه پرې کړي دي. ویل کېږي چې دغه کس علا محمد نومېده او یکشنبه شپه د غبرګولي پر 22مه یې په حاجي تاج محمد آکا سیمه کې په دې کار لاس پورې کړی دی. هلمند کې طالب چارواکي وایي چې قاتل له سیمې تښتېدلی او د نیولو لپاره یې هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي د ماشومانو په ګډون د خپلې کورنۍ 9 تنه پر ډزو ووژل. او وروستی خبر هم دا چې روسیه او ترکیه وایي افغانستان کې د انرژۍ تولید برخه کې پانګونې ته لیواله یو. د افغانستان اسلامي امارت وایي چې روسیه او ترکیه پانګوال د انرژۍ د تولید برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. د ترکیه هیواد د امین برېښنایي شرکت استازي او د کی آر په نوم د روسیې شرکتونو مشر د اسلامي امارت اړوندو چارواکو سره په جلا جلا لیدنو کې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې او د اوبو او انرژۍ وزارت څخه یې په دې برخه کې د زمینې برابرولو او مرستې غوښتنه کړې ده. د اوبو او انرژۍ وزارت او برېښنا شرکت یادو استازو ته د هر ډول مرستې او زمینې برابرولو ډاډ ورکړی دی. د روسیې او ترکیې شرکتونو استازو ویلي چې ډیر ژر به خپل تخنیکي انجینران له مشخصو وړاندیزونو سره افغانستان ته راولېږي. درنو کتونکو او اوریدونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځایه او چې ستاسو په خدمت کې مو درته وړاندې کړل. دا چې بیا او نورو خبرونو کې ستاسو په شوپړ کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او سپېڅلي رب سپارم. تر بیا ښې شېبې ولرئ.